د صلات التسبیح طریقه صدا دا یو ملګری تاسو کړل نو صلات التسبیح ډیر غټ فضیلت والا مونږ دی طریقه به تاسو ته بالکل په اسانه انداز لیکن د دې فضیلت تاسو ته پته شته دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ترته په تحفه کې ورکړو په گیفت کې او فرمایي چې اے زما تر حضرت عباس رضی الله عنه ته تحفه کې ورکړو چې اے زما تر زه تعالی گیفت درنه کما یو تحفه درنه کما د مونږ په صورت کې کچري غت وکي نو الله رب العزت بستا چې څومره ګناونه دي مخکنی شاتنی تا اعلان کړلی په پټه باندې دي کړلی په یره دي کړلی او د قصد نه دي کړلی نو ټول ګناونه به الله رب العزت معاف کړي چاهي صغیره کبیره ټول ګناونه به الله رب العزت معاف کړي او کچري انسان کیږي نو ته روزانه تاسو کوه صلات التسبیح او بیا فرمایله چې روزانه نشي کولای نو بیا د جمعې پر باندې هر جمعې لګاوه او که هر جمعې نشي کولای بیا کم از کم په کال کې یو ځل ادا کوو او که په کال کې یو ځل نشي کولای نو کم از کم په ژوندۍ کې دا یو ځل ضرور او هغه صلات التسبیح ډېر غټ فضیلت دی نو دا غین علاوه ډېر شی فضایل دي چې د سمندر چې کوم زګي جاګي دا غینم زیات ګناونه الله رب عزت د دې مانځ سره چې کوم دی هغه معاف کړي نو موږ له پکاره چې دا موږ ازدم کو بخیتا په دې باندې عمل کو نور تم دا شیر کو طریقې بالکل اسانه ده په اسانه انداز کې ان شاء الله تاسو سمجھاوم تاسو دا ویډیو مکمل وګورئ ان شاء الله تعالی دا صلات التسبیح چې موږ ته دي طریقه بس تاسو په سمجھ کې راشي ټول نه مخکې نیت ده ګور نیت چې څنګه کوو سلو رکعاته صلات التسبیح موږ زدا کوم نو هغه په څو وخت کې تکول شي سارم کولای شي ماسپخینم کولای شي مازیګر ماخام ماسوته سټیم کې کولای شي د جمعې پر باندې کولای شي کوشش کولای شي په کار دي چې څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې روزانه کولای شي روزانه وکړي نو کې کس روزانه کولای شي روزانه دي کې روزانه نشي کولای چې څنګه غته سہولتي په کاردار شي دا موضوع کې او په ژوندۍ کې کم از کم یو ځل ضرور په کار شي دا موږ موضوع وګورو صلات التسبیح دا شان نیت چې نیت کوم د زړه د خلاصه صلو رکعات صلات التسبیح دا نفل سمجھ کې خبر راځي د جبه ته ادا کوم سیدا که جبین ادا نه کې صرف د زړه د نیت کو چې پایځه سلو رکعاته صلات التسبیح مزدا کوم الله اکبر او دا شان دی بیا نیت بوتړي نیت نه بعد سبحانك اللهم وای ولا اله غیرک بوله ولا اله غیرک نه بعد چې کوم دی 15 ځله ودا تسبیح وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 15 پیری بداوي بیا بداغه سورۃ الفاتحه وای داغه نه بعد بیا به سورۃ ملاوي بعض خلک داسي بعضونه زمونږ خويندې داسي دي چې هغه تصریف سورۃ الاخلاص یادین قل هو الله احد نو تاسو په سلورو والا رکعاتو کې قل هو الله احد سورۃ ویل شي چې کوم سورۃ تاسو ته یاد هغه ویل شي سورۃ نه بعد چې کوم دی د رکوع ته دونه مخ کې بیا به 10 ځله دا وای لس ځله بیا وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله بیا چې رکوع لاړ شي الله اکبر وای رکوع لاړ شي نو په رکوع کې بیا سبحان ربي العظیم چې کوم تسبیح ده کم از کم 3 ځله وای او دا غینه بعد 10 پیری چې کوم دی دا کلمه بوي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا به په رکوع کې 10 ځله وای بیا چې رکوع نه پاسه سمع الله لمن حمید ربنا لك الحمد وای نو بیا به 10 ځله وای او بیا چې الله اکبر وای سجده لاړ شي نو په سجده کې سبحان ربي الاعلى وای کم از کم 3 ځله دا غینه بعد 10 پیری بیا چې کوم دی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا وای بیا چې د یو سجده نه پاسه د دوه سجدو میس کې چې کینای په دغه ناس ته 10 پیره بیا وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله بیا چې دې مسجد لاله په دې مسجد کې سبحان ربي الاعلى خوي 3 ځله دا غینه بعد 10 پیره بیا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا وای بیا به دا شان دي الله اکبر وای دیم رکعت ته پاسې دیم رکعت ته تاسو پاسې دي نو د سورۃ الفاتحه شروع کول نه مخکې ودا 15 پیره 15 پیره بیا دا وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله بیا به سورۃ الفاتحه وای سورۃ په ملاو کې د سورۃ نه بعد رکوع تل دونه مخ کې بیا 10 پیره وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله بیا چې رکوع لاړ شي رکوع کې سبحان ربي الاعلى کم از کم 3 ځله تاسو وی دا غینه بعد بیا 10 پیره بیا دا وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله بیا چې رکوع نه پاسه سمع الله لمن حمید ربنا لك الحمد وای نو بیا چې کوم دی بیا به 10 پیره وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله سمجھ کې خبر رااله بیا به چې سجده لاله الله اکبر وای نو سجده له چلاړې په سجده کې سبحان ربي الاعلى چې کم از کم تاسو 3 ځله وای بیا به 10 پیری
دا وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر درې 10 پیری بتا بیا په سجده کوي بیا چې کنه الله اکبر وای دو سجدو په میاس کې نو بیا به 10 پیری سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وای بیا به سجدو کې دوه سجده کې بیا تسبیحات نه بعد سبحان ربی الاعلی نه بعد 10 پیری بیا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وای اور بیا به قاعده وګه بیا قاعده چې تاسو وګړه قاعده نه بعد بیا دریم رکعت لپاسه چې دریم رکعت تاسو پاسې دی نو بیا چې کوم دی د سورۃ الفاتحه نمخ کې 15 پیری دا پزین کې دی چې مخ کې چې کوم دی تاسو چې کله پاسه کنه پہله رکعت کې چې سبحانك اللهم ویل داغه نه بعد چې کوم دی بیا 15 پیری ویل بیا په دیم رکعت کې د چې څنګه رکعت لپاسه نو داغه نه مخ کې چې کوم دی سورۃ الفاتحه نمخ کې 15 پیری وي په دیم رکعت کې بیا چې کوم دی چې څنګه پاسه دي نو بیا هم 15 پیری وي مخ کې چې کوم دی 15 پیری باقي چې کوم نور دی هغه بل لس وي نو دا چې کوم دی ترتیب سره نو په دریم رکعت کې چې تاسو څنګه پاسې نو 15 پیری وي او بیا چې کوم دی سورۃ الفاتحه وای سورۃ په ملاو کې داغه نه بعد بیا 10 پیری بیا وای بیا به رکوع لاړ شي رکوع کې چې سبحان ربی الاعلی تاسو وي داغه نه بعد بیا به 10 پیری وای بیا رکوع نه پاسې سمع الله لمن حمید ربنا لك الحمد قوي بیا به 10 پیری وای بیا چې سجده لاړ شي سجده کې بیا چې کوم دی سبحان ربی الاعلی نه بعد 10 پیری به وای بیا چې کې راسته نو بیا به 10 پیری وای بیا په سجده لاړ شي سبحان ربی الاعلی نه بعد 10 پیری بیا وای او 10 پیری چې تاسو بیا چې تاسو الله اکبر وي او سلورم رکعت د پاسې دی نو بیا چې کوم دی سلورم رکعت د پاسې دی نو 15 پیری بیا وای بیا چې کوم دی سورۃ الفاتحه او سورۃ په ملاو کې او رکوع د تلونه مخ کې 10 پیری بیا وای بیا په رکوع کې 10 پیری سبحان ربی الاعلی نه بعد او بیا رکوع چې پاسې دی نو سمع الله لمن حمید ربنا لك الحمد بعد چې کوم دی 10 پیری بیا سجدي لاله سبحان ربی الاعلی نه بعد 10 پیری بیا کې ناشته سجدي دو سجدو په درمیان کې تاسو کې ناشته بیا 10 پیری بیا سجدي لاله سبحان ربی الاعلی نه بعد 10 پیری او بیا کې ناشته نو بیا چې کوم دی بیا تاسو اخري قاعده وکي تشهود بو درود شریف بو او دعا بو یا دعا تبا سلام واړوي نو دا ټوټل چې کوم دی 300 پیری با مکمل شي دا آسان طریقې سره تاسو سمجھاو کړئ چې د رکعت په شروع کې چې کوم دی پہله رکعت کې ځکه چې موږ تکبیر وایو نو بیا موږ سبحانك اللهم وایو نو سبحانك اللهم نه بعد بیا موږ سورۃ الفاتحه وایو د سورۃ الفاتحه نه مخکې 15 پیری بیا چې کوم دی بیا 10 پیری دي بیا دویم رکعت کې په شروع کې 15 پیری بیا 10 پیری پس په دریم رکعت کې په شروع کې 15 پیری بیا 10 پیری نورو کې چې کوم ارکانو کې چې کوم دی 10 پیری بیا په څلورم رکعت کې چې پاسې دی نو په شروع کې 15 پیری او باقي چې کوم دی 10 دا شانتي دا په آسان انداز کې ما تاسو سمجھاو کړئ نو په دې طریقې باندې تاسو موږ کې ان شاء الله تعالی تاسو د موږ چې کوم دی دا به مکمل شي او سلام چې تاسو واړوي نو ان شاء الله تعالی الله رب العزت با تاسو ته دې چې کوم اجر هغه عطا کړي نو دا کلیپ د سمخ کې شیر کړئ چې څومره زمونږ رونه بایګان دي زمونږ خويندې دي زنانم د موږ کول شي په کور کې دا شانتي چې کوم نارینه دي هغه دا کول شي کوشش وکړي چې روزانه وکړي دا موږ روزانه نشي کولای نو په هفته کې نشي کولای نو په میاشت کې نه پکال کې نشي کې په ژوندۍ کې کم از کم دامو یو ځله ضرور وکړي اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته